أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين صدق الله مولانا العظيم. زما عزتمندو مسلمانانو په داخل کې زمونږ کومرونه دي، خارج کې زمونږ افغانان ورونه دي، ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما مسلمانانو ورونو، منګه اوس تقریبا کې مفتی صاحب محترم او شیخ صاحب دکتور او زمونږ نور ملګري راغلي او دا کار مو ولیده، خدای شته چې ډېر خوشحاله شو. چا پکې قدم ایښی، خبره یې کړي، ورکې ورباندې خوشحاله یې، الله ټولو ته اجرونه عوضونه ورکړي. عزتمندو، دا کار چې دې ورونو بنا کړی دی په تش لاس یې بنا کړی، خو ستاسو غوندې مخلصین ملګري خارج کې دي که داخل کې دي، هغو همکاري کړې ده. مفتی صاحب خبره وکړه، دکتور صاحب خبره وکړه. اوس زه صرف همدومره وایم چې د بالا ولسوالي ډېر فقیران او غریبان خلک دي. موږ به کله غرخلي ته راغلو مړي جنازې دپاره، نو چا چې به اودس نه و، غریبانان به لوټو کې اوبه راویستې، نو واجي صاحب هغه به ویل چې موږ په ډوډۍ نه خفه کېږو، خو اوبو موږ ته ډېر لوی مشکل دی. نو بیا به جنازې اوداسه موږ به خور ته کې وتو لاندې، بېرته به راختو، صاحب هم غره وره راختی به نه شو، او سپین ږیری خو بلکل راتلی نه شو. خو دې خلکو ته الله یو فکر ور واچو چې دا خو زموږ ورونه شته دی، خارج کې هم شته او داخل کې هم شته دی. موږ به دا کار شروع کړو او موږ سره د الله دپاره امداد وکړه. موږ سره موږ ملګري علما ولیار دي، د قیامت په ورځ به الله جل شانه یو جنتي جهنمي وګوري او ورته وایي چې یار ورته ما نه پېژنې. هغه ورته ته څوک یې؟ ما چې تا له اوبه راوړې تا ورباندې اودس کړی و. الله ته به جنتي شفاعت وکړي، یا ربه دا خو رښتیا ده دې خبره، زما ورباندې اودس کړی په هغې اودس ما تا له سجده کړې وه، یا الله دا سړی معاف کړه. الله ورته هم وکړه توقونه ورنه مات کړي، زنځیرونه خوشېږئ، ځه جنت ته لاړ شه. چې تا ورته اوبه راایستلې وه دا شهیدي وي او ده ما ته ورباندې سجده ایښې وه، نو کس به الله معاف کړي. بل کس به ورته چې ای ته تږی وې تا ته ما اوبه راوړې وې، الله به هغه کس هم معاف کړي او خوشې به یې کړي، جهنم نه به یې بچ کړي. نو ورونو په اخلاص سره کوو. موږ ستاسو د واده مړه دا روپۍ لګي، د چا روپۍ په ډمو باندې لګي، د چا په شرابو باندې لګي، د چا په فضولیتو باندې لګي. دنیا نه تګ دی، آخرت ځان ته په همدغې فروټه باندې جوړ کړئ چې تر څو که سپی وبس کي که نه ښځه واقع کې راځي هغه بدکاره ښځه وه، پڼه کې اوبه راجې کړې، سپی ته یې ورکړې، پوښ الله ورباندې ټول ګناهونه ورته وبخل. نو موږ تاسو ټول نه ګناهونه شوي دي چې خپل ګناهونه د همدغې ترې باندې په دغه پایپ چې دورونه اچولی چې خپل ګناهونه په همدې اوبو باندې په الله باندې ووینځو او دې باندې الله راته مغفرت وکړه. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.